راشه ورشه. له جغرافیایي موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاست د هېوادونو بشپړه معرفي. د سپوږمۍ راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښاد او بریالي اوسئ، دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د راشه ورشه د خپرونې واره رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د آسیا لویې وچې ته او د میانمار ښکلی هېواد تر پېژنو، په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د میانمار هېواد د نامه لنډیز BM رسمي نوم د میانمار اتحادیه، نړیوال نوم میانمار. جغرافیایی موقعیت: ختیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره. میانمار یا برما د آسیا جنوب ختیځ خواته د مالاکا په ټاپووزمه کې د هند او چین د ټاپووزمې شمال لویدیځ څنګ ته د بنګال د خلیج او د اندومان د سیند تر خوا د شمالي ارضالبلد د 10 درجو نه تر 28 درجو او د ختیځ طول البلد د 90 درجو نه تر 110 درجو په مینځ کې موقعیت لري. پراخوالی 227,228 میل مربع د نړۍ 8 لوی هېواد دی. څلور خاوې. The country is located in Southeast Asia, bordered by 5 other countries with a coast along the Andaman Sea and broader Bay of Bengal. They even have a long slice of the Kra Isthmus, part of the peninsula that is shared by 3 countries. شمال ته چین او هند، جنوب ته د اندومان سیند او د بنگال خلیج، ختیځ ته چین او تایلند او لویدیځ ته هند، بنگلادیش د بنگال خلیج. اقلیم: میانمار په هاره سیمه کې موقعیت لري، له همدې امله هوا توده او لنده ده. د دغه هېواد جګې سیمې د موسمي بادو تر اغیز لاندې دي او د کلني ورښت اندازه تر 170 انچو پورې رسیږي، په داسې حال کې چې د ټیټو ساحلي سیمو کلنی ورښت شاوخوا 100 انچه دی. میانمار یا برما 3 فصله لري. نور جغرافیایی ځانګړتیاوې: میانمار په 3 خواو کې له خپلو ګاونډیو څخه د یو لړ جګو غرونو په واسطه جلا کیږي. له همدې امله میانمار یو داسې غرنی هېواد بلل کیږي چې اواره برخې لږ دي. میانمار د طبیعي جوړښت له مخې په لاندې 3 برخو ویشل کیږي. لومړی د هند او بنگلادیش په پولو کې د آرکان سیمه. دوهم د میانمار په ختیځ برخه کې د تایلند پولو ته نږدې. دریم د پاسنیو 2 سیمو ترمنځ منځنۍ جلګه. سیاسي بشري جغرافیه: پلازمینه د یانګون ښار دی، نفوس یې 450 میلیونو کسانو ته رسي. د میانمار د نفوس دیموګرافیکي ځانګړتیاوې دا دي: د نفوس ګڼوالی په 1 کیلومتر مربع کې 2 نفره، د نفوس ګڼوالی په 1 میل مربع کې 213 نفره، ښاري ژوند 45 سلنه، کلیوال ژوند 55 سلنه، د ژوند تمه په منځنۍ توګه 60 کاله، د ژوند تمه په نارینه‌و کې 30 کاله، د ژوند تمه په ښځو کې 68 کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې 3 ماشومان زیږوي. اداري ویش: میانمار د اداري ویش له پلوه په 7 ایالتونو او برخو ویشل شوی دی. مهم ښارونه یانیون، ماندیلای، نای پیتاو، مولمین، پوګو، یابګو، مونیر، آکیاب، پروم، پاپون او آینین دي. نژاد: ژیړ 15 سلنه او سپین 15 سلنه. ژبه: برمایي، تامل، هندي، چینایي، شانکارین او انګلیسي. لیک برمایي دی.
دین او مذهب بودایی 90 سلنه، رسمي مسیحي 4، اسلام 15 سلنه او پاتې نورې سیمه‌ییزې عقیدې. حکومت یې پوځي رژیم د میانمار اساسي قانون د کال 1941 د جنوري په 3 نافذ شوی. دغه قانون د کال 1988 د سپتمبر له 13 څخه تر اوسه پورې ځنډېدلی دی. د کال 1990 د جنوري په 9 یوې ملي ټولنې د هېواد د نوي اساسي قانون په جوړولو لاس پورې کړ چې یوازې سریزه او 3 فصلونه له 15 فصلونو څخه منظور شول. دغه ټولنه په کال 1990 کې وتړل شوه. د ملي ټولنې فعالینو دا اداره په 2004 کال کې بیا پرانستله، خو د میانمار د دولت ولسواک اپوزیسیون ورسره یو ځای نشو. په پام کې و چې په 2011 د جنوري په 11 د میانمار نوی اساسي قانون نافذ او دغه هېواد نوی ملي شورا په کار پیل وکړي، خو اوس نوی ملي شورا په کار پیل کړی. د میانمار اوسنی ولسمشر وین ماینت دی. لا کله نه چې میانمار کې دولتي ټولنه د سوله او پرمختیا کابینه ړنګه کړه او واک پوځیانو په لاس کې واخیست، دغه هېواد د پوځي حکومت د اپوزیسیون مشر هانګ سان سوکی ته ورکړه چې ډیره موده د کور بند تیر کړی دی. د میانمار د قانون لمخې یو لومړی وزیر به بل لومړي وزیر ته واک سپاري. د میانمار ملي شورا 2 جرګې لري. لومړی ولسي جرګه چې 440 غړي لري چې 310 د خلکو په خوښه او 110 د پاوز لخوا د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي. دوهم د ملیتونو شورا 220 غړي لري چې 188 د خلکو لخوا او پاتې 55 د پاوزیانو لخوا ټاکل کیږي او په میانمار کې د رای ورکولو سن 13 کلن دی. د میانمار حقوقي نظام محدود دی او د انګلیسانو د عصر قوانین پکې چلیږي. دغه قوانین د هند د نیمه وچې د استعمار په وخت کې جوړ شوي وو. په دغه هېواد کې قضایي سیستم خپلواکي نه لري او د عادلانه پریکړو تمه نشي کېدای. سیاسي ګوندونه: د ملي یووالي ګوند، د ولسواکۍ لپاره د شان ګوند، د رخین د ملتونو ګوند، د ټولنې د پیوستون او پراختیا ګوند او د میانمار د محصلینو ولسواکه جبهه. د خپلواکۍ ورځ د کال 1948 د جنوري 4 له انګلستان څخه، ملي رخصتۍ ورځ د جنوري 4 په UN کې د غړیتوب نیټه 1948 د اپریل 19 او د دې ترڅنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. ملي بیرغ: ځمکه چې پکینه پاسنۍ څنډه کې یو آسماني شین مستطیل موقعیت لري. دغه مستطیل په منځنۍ برخه کې یو سپین دندانه‌داره څرخ او د هغه په شاوخوا کې 14 سپین ستوري لیدل کیږي. د څرخ په منځ کې د شولو یو بوټی انځور شوی دی. پاسنۍ 14 ستوري د میانمار د 14 اداري واحدونو معنا ورکوي. ملي سرود: د میانمار ملي سرود میانمار د نړۍ تر پایه پورې نومیږي چې دا دی. اقتصادي جغرافیه عمومي کتنه:
After Burma was conquered by the British, it became the wealthiest country in Southeast Asia, after the Philippines. It was also once the world's largest exporter of rice. During British administration, Burma supplied oil through the Burma Oil Company. This supplying market received a setback through the Great Depression in the 1930s. Burma suffered, like other countries in this region, from the decline in the total level of global trade. Burma also had a wealth of natural and labor resources. په عمومي توګه د میانمار په اقتصاد کې دولتي او خصوصي برخې دواړې فعال دي. خصوصي پانګه په کرنه، سپکو صنایعو او ترانسپورت کې کار کوي. په داسې حال کې چې دولت د انرژۍ، درندو صنایعو او د وریجو په سوداګرۍ کې د پام وړ ګامونه اوچت کړي دي. د میانمار دولت له 1990 څخه تر 1998 پورې 10 کاله هڅه وکړه چې له 3 لسیزو مرکزي اقتصادي پلان جوړونې وروسته خپل اقتصاد ته نوې ساه ورکړي. له همدې امله د اقتصاد خصوصي سکتور پیاوړی شو او بهرنۍ پانګه اچونه وهڅېده. سره له دې چې په پاسنیو 10 کلونو کې یو څه بریالیتوبونه ترلاسه شول، هڅې دوام لري چې د دولتي شرکتونو او تصدیو اغیزمنتیا او ګټورتوب زیات شي. After a parliamentary government was formed in 1948, Prime Minister Yunu embarked upon a policy of nationalization. He attempted to make Burma a welfare state by adopting central planning measures. The government also tried to implement a poorly thought-out 8-year plan. By the 1950s, rice exports had fallen by 2/3 and mineral exports by over 96%. Plans were partly financed by printing money, which led to inflation. The 1962 coup d'etat. په میانمار کې د تور بازار د سوداګرۍ له امله دغه هېواد د دولت لخوا د بهرنۍ سوداګرۍ خپاره شوي ارقام حقیقت نشي څرګندولی. مالي او پولي اهدافو ته په رسیدو کې د میانمار مقاماتو ناکامي دغه هېواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. له دې ټولو خبرو سره سره میانمار یو بېوزله ملک دی چې ډېر خلک یې په فقر کې ژوند کوي. د میانمار د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره عواید او صادراتو زیاتول او د ژوندانه د سویې جګول پکار دي. په دې لنډه موده کې به د میانمار اقتصاد د کورنیو شخړو او ناکراریو، لږ بهرنۍ پانګې اچونې او د سوداګرۍ په بیلانس کې د غټ کسر له امله ورو پرمختګ ولري. خو که دولت وغواړي دا وضع بدلیدلی شي. اقتصاد پوهان وایي چې په اوسني وخت کې میانمار داسې یو هېواد دی چې ډېرې زیرمې لري، خو ډېر دولتي کنټرول، بې اغیزې اقتصادي تګلارې او د کلیوالو سیمو بېوزلي دغه هېواد نور هم وروسته ساتلی. غیر خالص کورنۍ تولید $7 بیلیونه. د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده 4%. د سړي سر کلنۍ عاید $1354 ته رسي. د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت کرنه 40% صنعت، 25% او پاتې نور خدمات جوړوي. د کار ځواک 11 میلیونو کسانو ته رسي. وزګارتیا 6%. بودیجه عواید $2 بیلیونه، لګښتونه یې څه باندې $3 بیلیون ته رسي. صنعت د خوراکي توکو پروسس، ټوکران او بوټونه، لرګي او لرګین شیان، د تیلو، مس، وسپنې او ایستلو پروسس، تراکتور، کیمیاوي سره، ساختماني توکي، سمنټ، چرمي شیان، وړینې جامې، دارو درمل، سپکې وسلې او داسې نور. کرنه د میانمار 11% ځمکه د کرلو وړ ده. د دغه هېواد 2% ځمکه څړځایونو، 50% ځنګلونو او پاتې نوره غرونو، بیدیاو، سیندونو، ښارونو او د هستوګنې کلیواله سیمو نیولې ده. د دغه هېواد 42% خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د هېواد 45% غیر خالص کورنۍ تولید له دې سکتور څخه لاسته راځي. چای، وریجې، جوار، تیلي دانې، کینی، تنباکو، پنبه، ربړ، لوبیا، لرګي، سابه، میوې، لبنیات، غوښه او په تیره بیا د کبانو غوښه د میانمار مهم محصولات بلل کیږي. د میانمار په 6 میلیونه هکتاره ځمکه باندې وریجې کرل کیږي او وریجې د دغه هېواد غټ صادراتي قلم بلل کیږي. مهم کانونه: تیل، سپینزر، یاقوت، سرپ، نکل، یورانیم، وسپنه او مالګه. صادرات ټوله بیه $9 بیلیون.
واردات ټوله بیه 4 بلیون ډالرو ته رسي. غټ تجارتي شریکان یې هند، سنگاپور، چین، تایلند، جاپان، سریلانکا او اروپایي هېوادونه. 1500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري، 10 غټې د کارګو بیړۍ لري، 80 هوایي ډګرونه لري چې 40 یې پاخه دي. د پیسو واحد یې کیات دی. مالی کال یې د اپریل لومړۍ څخه د بل مارچ تر 11 پورې. وزنی سیستم یې انګلیسي او سیمه‌ایز اوزان دي. د ټلیفون کوډ یې 0059 دی. د انټرنیټ کوډ یې MM دی. د انټرنیټ ګډونوال یې 100,000 کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې راست دی. رسنۍ د میانمار دولت ټولې رسنۍ څاري. دغه هېواد 3 دولتي ټیویګان لري چې یو یې د پاوځ لخوا اداره کیږي او 6 دولتي او خصوصي راډیوګانې هم لري. ټولنیزه پرمختیا. میانمار د سړي سر کلني عاید له پلوه د آسیا او نړۍ له بېوزلو او نارامه هېوادونو څخه شمیرل کیږي. په دغه هېواد کې له 15 کلونو څخه پورته 94% خلک نارینه او ښځې په لیک او لوست پوهیږي. زده کړه په میانمار کې د 15 کلونو څخه تر 9 کلنو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. پاوځ د میانمار وسلوال پاوځ، ځمکنی پاوځ، سمندري پاوځ او هوایي پاوځ. د عسکرۍ خدمت سن د 18 نه تر 15 کلونو او د ښځو لپاره د 18 نه تر 20 کلنۍ پورې. د میانمار تاریخ ته لنډه کتنه. لرغونو نښو نښانو ښودلي چې ځینې خلک له میلاد څخه 600 کاله مخکې د برما په اوسنۍ خاوره کې استوګن وو. د برما پخواني تاریخ په افسانو کې نغښتی دی، خو هغه کسان چې له میلاد څخه 600 کاله مخکې د سیمې ته ورغلي په اصل کې د چین او تبت اوسیدونکي وو. په 11مه پیړۍ کې د برما د جنوبي سیمو اوسیدونکو د کادو شمالي سیمې ونیوې او د پاګان دولت یې جوړ کړ. په دې وخت کې برما د لومړي ځل لپاره د آناورتا د واکمنۍ په وخت کې تر واحده ادارې لاندې راغله او بودایي دین په ټول هېواد کې خپور شو. 12مه او 13مه میلادي پیړۍ د برما د تاریخ زرین وخت بلل کیږي. د دغه وخت د ښایسته ودانیو بیلګې اوس هم د سیلانیانو د نندارې وړ دي. په کال 1280 کې مغولو په برما یرغل وکړ او دغه وړوکی هېواد یې په خپله سترواکۍ پورې وتاړ. مغولو 18 کاله په برما کې واکمني وکړه. نامتو سیاح مارکو پلو په همدې کلونو کې د قبلای خان له پوځیانو سره برما ته رسیدلی و او هغه لومړنی اروپایي بلل کیږي چې برما ته په سفر تللی دی. د مغولو له یرغله وروسته برما په بیلابیلو برخو ویشل شوه. د اسلام مبارک دین په 15مه پیړۍ کې برما ته ورسید او دغه هېواد د لویدیځو سیمو ځینې خلک مسلمانان شول. په دوهمه نړیواله جګړه کې جاپاني پوځونو پر برما یرغل وکړ او هلته یې هغه لویه لار چې چین نه یې د متحدینو وسلې او مهمات رسول پرېکړه د 1942 تر مې پورې برما خاوره جاپاني پوځونو ونیوه او د دغه هېواد لپاره یې د ډاکټر باما په مشرۍ یو حکومت جوړ کړ. د جګړې په وروستیو کلونو کې بیرته چینایي او انګلیسي پوځونه برما ته ورسېدل او جاپانیان یې په شاتګ ته اړویستل، خو داخلي انګلیسیانو د برما د خلکو د خپلواکۍ غوښتنې د احساساتو مقابله ونه شوی کړی. له همدې امله یې دغه هېواد ته خپلواکي ورکړه او په 1948 کال کې یو جمهوري حکومت جوړ کړ. په همدې کال د برما خپلواک حکومت د ملګرو ملتونو غړیتوب کې هم ومنل شو. او پاتې دی نوي چې افغانستان او میانمار هیڅ راز اړیکې نه لري. له افغانستان څخه تر میانمار پورې د هوا له لارې فاصله 3009 کیلومترو ته رسي. د کابل او یانګون ښارونو ترمنځ زماني توپیر 2 ساعته دی.
قدرمن اوریدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه په دې هیله چې ستاسو په معلومات کې زیاتوالی راغلی وي تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم ښې چارې